الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ديجه پر خبر رسیدلې و چې سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب ابو عبيد ابن مسعود الثقفي د عراق د والو د پاره د مجاهدونو قومندان او امیر وټاکلو. اگر که سلیکم تیر شو چې بل ملګری دی د اغست نور انډیوالانم، لیکن د اول ځان حاضر کړي وو د غستر د جنگ په تکتیک باندې دا پویو په نسبت سره سلیک لره ډېری جګړې وشو. یو کې حرب النمارق د عراق دوه قومندانانو جابان پنامه او میدان شاه چې یو تختید او د بلونی ول شو د عرفه ابن فزا التمیمی په لاس باندې به په مقابل لیسو پیسو خوش شو، به مجاهدون له تسگیر شو، لیکن د امن د وجه نه خوش شو. د ابو عبید ابن مسعود الثقفي خزي خوب ولیدو چې ګلاس ته زماره خوند مسکی او د نور ملګریم اما قوش بيدو شهیدان شو. ابو عبید هم شهید شو، مالک هم شهید شو، جبر هم شهید شو، وهب هم شهید شو. د دین ورسته به عبد الله ابن مرثد په نامه باندې ملګرو هغه یو پوله دا ونړو تخریب کې چې کوم نه ابو عبید ابن مسعود الثقفي مخې تر شوی و. د چې کله ونړو جګړه سخت شو، مجاهدینو ماته او غړه چې کله دې سره راورسید د پول نړیدل دي، نو تقریبا 4 سره مجاهدین شهیدان شو. دشمن سره سخت مقاومت وکړه، تزر کسان په غوي کې وجل. عاصم ابن عمر او مصنع ابن حارثه هغه ویل چې ارمان دا او جګړه دا او جهاد دی کې دی. ابو عبید ابن مسعود الثقفي لا سخت گزار وال پکارو، بعض مجاهد خپل سرمانی وکارو کی ځان مشر کوي او د شي ځان او خیر کوي چې زړی او خیر او په یمه ایسه د شي حرکتونه وکي چې لوی ملګرو له نقصان به ورسي. عاصم شبي ویلي د عمر رضی الله بچي به څنګه د کې نسته د ډوکی ماته ول پکارو، تاسو په خپل سرمایه د مقرره د کارونه دی وکړو. سماوي ولا قوه چې باغیزه کې به سخت جګړه شروع شو. هغه ځاړو قومندانان د عراق څخه تښتېدلي و، هغه برترال. مصنع ابن حارثه هغه د جنگ جلب لاس کې ونی و او سخت مقاومت وکي تر دې پرې چې دشمن مات کی. عمر رضی الله عنه چې اطلاع ورسېده ډیر څه خفه شو، هم جړل ودا د دې پول د وجنه او د قشان د ابو عبید ابن مسعود الثقفي د ځواني د وجنه چې دی والک سړیو جذباتي سړیو میدان لراو دانګل سوچ بده باندې ونه کې نو ملګر له طلب ورکو. بل ځکه به یو جګړه شروع مخامخ شو، لیکن ونه شو سره. په دې کې د قادسي اجمالی نقشه منګه دا پیش کړی و چې د هرقل بادشاہ شروع په نامه دغه په خاندان کې وسړیو دا ټول او وجل زهر وغیرہ دا ورته ورکړل، قتل کړو دوی. ازر بدل په نامه باندې یو جری و چې هغه امیر مقرر شو، هغه به او وجل شو. د بوران په نامه یو بل جری و هغه امیر شو. هغه د رسم بادشاہ ځان له انتخاب کې یو لوی امیر او قومندانو ده او هغه د علم نجوم ماهر مو چا دې بختنه وکړل چې لکه ته د مجاهدینو باندې بری حاصلولې شو کنه شي حاصلولې وینا خودمره خبره ده چې یو غنی وتونه دي او بل مشری ده د مشتری د وجه نظم لالچ کراغلې. نبی صلی الله علیه وسلم وسکه ویلي وې د قمادیات او د مشتری دا انسان د شي بربادي لکه دوه کې لیوان چې چرته په ګډو باندې راخلاش تاسو نشي کې بربادي درې یو نه بوټا کړو دوړ ما بینګه بس اختلافات او اخر دی بوران ورته ویل چې ګوره مونږ یو لوی مقاومت لپاره راغلي دا چې تاسو خپل ما بینګه دا جګړه کوي نه به کیږي څه پرې دی دا پدې کې عثمان الکه یزدجر د خپل فوجانو سر لخر او قومندان وټاکلو. نو عمر رضی الله عنه چې کله دا غره د قیادت نه خبر شو تقریبا 2 لک فوجان هغه تیار کړی و. عمر رضی الله عنه په خپل روان شو. مصنع ابن حارثه ورته ویلو چې راځه ځکه هغه مخکې تشکیل کړو چې ته د عراق د قومونو ځان لره اوچت کی په جهاد باندې براتېش کی دغه ځین سازي بو کی چې مجاهدین روان دي او دغه سره په تایید او ملګرتوب کو درسو دشمن سخت مقابله وکړو. هغه عمر ابن الخطاب له خط ولېګو د مدینه 3 میل وړاندې سیران او علاقه وا چې الته وز د مدینه منورې د میدان وی جوړ شوی دی. دلته رااله
ملګرو نه مشوره واخیسته عبدالرحمن بن عوف ورته عجیبه مشورې ورکړي د دین ورسته به دعوت ورغلو د رستم دی او یزدجر د نعمان ابن مقرن ورغه به عامر ابن ربعی ورغه دغه ورسته ورته به مغیره رسول الله ورغه وګړه خبره وکړه خو ارمان چې دشمن ایمان راوړی لیکن رای نه وړو یو خو وجه ده چې پارسیانو ایرانیانو کې الله رب العزت چرته خیر نه دی کې دا ټول د شر نه ډک خلک دي دویم دی غوسه او دریم څنګه د الله سره تعلق نه وو عائشہ رضی الله عنها ویلې وی زینوا مجالسکم دا خپل مجلسونه دا د محمد رسول الله په تذکرہ باندې او د عمر ابن الخطاب په تذکرہ باندې آباد او ډولی کوي رسول الله باندې درودونه وای چې کوم مجلس کې محمد رسول الله تذکرہ نه کوي قسم په الله چې بده کې بچرته خیر هم نه ځکه داغه تذکرہ د زموږ اساس دین دی د ایمان ترقی دا او د قشن د ایمان تقویه او قوت په دې باندې راځي د دې وجنا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شاګرد دی هغه په دې باره کې کتاب ولیکو جلاء الافهام سلویخ مقاماتو کې په محمد رسول الله باندې درود ویلی یو سلویخ مقاماتو کې او سلویخ فیدی دا ذکر کړی او زمونږ الله دا امر کړی چې صلی الله علیه وسلم او تسلیما اے خلکو په محمد رسول الله باندې درود وای دغه تسلیمي ورکړي او د عمر په تذکرہ باندې عائشہ به فرمایي ذکر مجلس نورانی ملون کوي چې دام د اسلام دریم رهبر دی اسلام لري قرباني ورکړي دا او افسوس نن د مسلمان بچي دیو کرکټ نوم ډیر خیات ساتي دیو کرټمن نوم ډیر خیات ساتي دیو اروپאי سیاستدان نوم کله کوړتا یادي یو بل سړي چې هغه بوکسونه یاد هغه ورته ډیر خیات دي چې دا بوکسر دی او پلانې او کدا پښتنه دیو کې چې د عمر ابن الخطاب د شیونی وګنټه تذکرہ منګلو کا اخو به ټول ته کنګالي او دومره غټه داوي چې اول د اسلام غټه داو ماډه راکړي دغه نور څه بزمنګ دا نور د دنیا د حالاتونو دومره په پلان ډېر اوچت شي دی او غډ قهرمان دی وغه دا کارونه کړي او دا کار کو پلان چې کې لوب شروع دا وغه کرکټ وګټو دی بل چې دی فوټبال لوب وګټل او دا بدشي کوي وغه بدشي کوي الکه صایب دا شوی نه پرېدا د عمر رضی الله تذکرہ په مجلس کې وګړي لکه لذت او خوند ورو د ایمان مترقی ور باندې وکي بیچاره به اخوا یخ کړي به پویږي نه ځکه ابلیس د دماغ د بن کړي په لح ولعب کې دا ورته اخته کړي د عمر تذکرہ څنګه وکړ دا دغه په وخت کې رب العالمین د شام علاقه د مصر علاقه د فارس علاقه د عراق علاقه دا ټول فتح کړي هم تر کابل پورې تر عثمان ابن عفان دغه په وخت کې دا مسله رااله لیکن چې کله به علي رضی الله عنه امیر شو نو مسلمانانو دومره فتوحات ونکړه مخبوړان دي لانړل دغه لوی اساسي وجداوا چې مسلمانانو کې اختلافات پیدا شو او دغه اختلاف د مسلمان بری مابین کې د مسلمان بری کور کې چې پیدا شي دا به اچر د مجاهدینو مسلمانانو مخبوړان دي بونی شي دلیل پیدا دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ليله القدر شپه معلومه وا اراده دا و چې زبر روز مو د ملګرو له تشریکم چې دا د قشپه ده نو بار چې راوځي او دو صحابه کرام دي کعب ابن مالک ابو حضرت اسلمي یا غالبا هم دا ملګری یو بل د دې په خپل مابین کې وباس او جنجالو کله چې رسول الله راغی د دې جنجال خلاصولو استغل ليله القدر شپه دغه دماغونه الله واخست اختلاف کومه تاوان راغی نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې مال په دماغ کې دا خبر الله زده کړی و خو تاسو د جنجالو د اختلافات د وجنه الله رب العزت استغل کړ زما دماغو به صحابه کرامو په کعب ابن مالک ابو حضرت اسلمي باندې ورت کو طعن به کو رسول الله ویلي وی شاید په دې کې لوی خیر چې الله رب العزت زما دماغ نه کړ تاسو په باندې مرامت بالکل وایي ما نو د عمر تذکرہ او د اختلاف نه ځان ساتل د انسان د ایمان ترقی او د قشن اوچتواله نصیبي دشمن شو شپته زره اسونه شاسواران را روان کړه شپته زره پیدل پوجین را روان کړه اته زره سره دغه لپاره خادمان انتخاب کړه او نور به یوځه کې قلار کې نولي و چې کله د مجاهدینو قوت زیات شو نو موږ له اطلاع را ورسې موږ تاسو ځان را ورس دیرش پکې یا دریش پکې تقریبا پلان و چې هغه وخت د جازونو او ټینګونو غو مثال لرو وجه دا و چې پاس پرې کې کیجابي وي انسان په بده کې ناسونه د توري گزارم پېنه شي کېدل د پاسه د غشو گزارونه کول مو دشمن دا نو ډېره سخته مسله و او په دې کې دوی دالو له قومندانان را مخامخ کړي او چې باغې کې رستم بچو بحمل جزوه په نامه باندې امیدو دایو له قومندانو جالینوس په نامه او هرمزان په نامه او د قشن د فیروز په نامه دالو له خلک را روان وو
چې دوی نمونه او ابطال او د قهرمانان. مصنع ابن حارثه سيدنا و امامنا عمر بن الخطاب اغله خطو پیغمبر اولی چې امیر المؤمنین دشمن تقریبا سکم دولکه پوجان ټول تیر شوی دي اول نه اخر پورې چې راجمه کی د مدینه منورې چې څومره قوي اغره روانه عمر بن الخطاب په خپل روان شو مخکې منګولې سیران علاقه شراغه چې کوم ځای کې د مدینه منورې د میدان اوې دي ملګرو نه پدې کې مشوره واخسته چې څه کول پکار دي. زه په خپل د جنگ جلب او د جنگ قومنداني اخلم ځکه عمر صلی الله علیه غیرتی سړیو اې دې یزدجر او د رسم سره زوی په خپل معلومه چا مختلفه مشورې ورکړي. عبدالرحمن بن عوف ورته ویل چې امیر المؤمنین ستا تک موږ لازم نه ګڼو وشدا ولی وی وجه دار چې جنگ دوه اړخ لري کوم چرته وګټل خو ګټلې خو لیکن چرته مو بیل له ته کې شهید شوی و دا متحد مسلمانان چې به پراګنده او خوارو ورشي را جوړول په یو کس باندې دا ډېر ګران کار دی. اې دی وجه د ار امیر دا ضروري دی چې هغه میدان حاضر شي. محمد رسول الله صرف یو څو غزاګانو کې برخه اخیسته ولې غلوی حکمت پکې داو. او عمر رضی الله عنه ورته ویل سیدا زه چې لار نشم نه ولېګم سو د جنگ قومندان سو ګټا کم. عبدالرحمن ابن عوف ورته ویلې وسعد ابن مالک الزهري او سعد ابن ابي وقاص دا د شي ابطال او قهرمانان دي. ابو اسحاق د اسم کنیوا تقریبا د ولس کلو عمر باندې ځوان الکیو چې ایمان راوړو. دا په خپل فرمایي چې درې مسلمان عشره مبشرو کې دا داخلو مستجاب دعوات دعاګانې الله قبلولې یو خو د دې وجنه چې رښتې ویلې او بل د حرامو نه ځان ساتلو او دا د نبی صلی الله علیه وسلم ماګانو کې مو او د قشان رسول الله پیردار مو اکثر د پیری قومندان مشر بيداو چې ډېر اوچت انتهاجات کمالات پکې او د فارس د عراق د جګړې قومندان هم پاتې شوی دی. کله چې وفات کیږي دوا وکړو په عمر باندې د مدینه منورې نه ومل وړاندې او قیق علاقه او چې پاکیزه کې د بنگله دا به ال وفات کیږي چې 215 احادیث ټول نقل دي. وی ویل سعد ابن ابي وقاص بطل من الابطال اسد من اسد الله دا الله د زمرونو ولي زمره دي او د شي قهرمان دي چې کوم انسان په پنځه کې ونی شي چې تر څو پورې چې پکړې نه وي هغه پریدینه د شي خلق تلري. سعد بن ابي وقاص را طلب کې عمر بن الخطاب ورته ویل زه غواړم چې تاسو د جنگ قومندان کم هغه ورته بالراس والعين سرګو باندې زه ډیره تیار یم باندې معنی پیشنک ټول مجاهدون لوي ودا تاسو امیر او قومندان ډیر اوچت انسان ودا به ورته ویل سعد وی په دې باندې بته ګور ناشې کې ناشې د محمد رسول الله مامای په دې باندې بناسې کې نشه رسول الله تعالی په مجلس کې ویلو فدا کبي او ام ازمام او پلاستانه قربان سعد اوله ګونډه به جماعت کړ چې کم ځای کې به دشمن له اراده د گزارو مقزي وشتو نه خګړ تکړه سړیو اول غشم دی وشتو او په دې باندې به خوشاله کې نشه د محمد رسول الله صحابي یاد ساته پزان کې به تقوا پیدا کی د حق تابعداري به پیدا کی مجاهدین به دشمن دې من لړې ورولینا او په دې ترتیب او په دې طریقه باندې به جګړه شروع کی. هغه ورته بالکل صحیح ده زبدا کار وکم وو ونیم سره مجاهدین ورکړه او د سیران علاقینه چې کوم ځای کې میدان وې دی اوس تشکیل ورکړي ور روان شو. اې د سره به مجموع ټوله دیر شو یا دیر سره مجاهدین جوړيږي جانب مقابل سره تقریبا 2 لک کسان ټوله. او هغه وخت کې د پاریس او د ایران په خلکو کې عادت هم دا چې هغه موقع لکاته دیو چا سره ډېر رکلکه دوستانه وا انډیوالي به وا د خراسان باز انسانان او د پاریس باز خلکو کې دا ډېر غلط عادت دی چې کله موقع توله د بل چا درنده شي ایسه ویره سره ودري او دا تجربه سره ثابت شوه. حق مجاهدین چې د دې ملک د ازادۍ د مسلمانانو د زنانو دغه د عزت ساتلو لپاره خپل مالونه خپل ارچ قرباني کړه خو چې کله موقع رااله د دې خلکو په لاس باندې ما کسان شهیدان شو. دا به وفای په دې خلکو کې شته. خراسانیانو کې دا خبره نقصان موجود دی او د ایران په خلکو کې دا نقصان موجود دی او د قشان د پاریس په خلکو کې دا نقصان موجود دی چې دوی موقع لګوري دوی به نه د تاغه جهاد لګوري نستا غنډیوالي لګوري چې ستا په سر باندې سر ورته مال لشي کې نه به دی وجنیم او دشمن لدی تذکر کوي تسلیمي دي او هغه در باندې وسلو به کوي. دا پروګرامونه روان کړ. عمر بن خطاب سعد بن ابي وقاص ویلي چې صہیبه ته ما سره جنانو رابطه کوي تقریبا 15 کال د هجرت دی شو. سعد بن ابي وقاص 15 د سفر باندې خپل مجاهدین تشکیل کړ او روانه کړ. به په شعبان کې جګړه شوې ده چې شپږ مې شهور سره دا جنگ کیږي او 12 خطونه به دې کې راغلي دي. طریقې دا و
لکه ردی جن لغمان کې یو دغه جن ورسره شروبي کې به بل دغه جن ورسره په کابل کې به بل هم د شی به شمال لمس وړاندې کېګا نو په اسماني بدو بدا خطونه وړل زر به مرته رسیدل چې دیر رسیدو رسختونه ورته ورسیدل او چې کله د مجاهدینو قومندان سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم ماما دا چې کله رسیږي د عراق سرزمین او د ایران د فارس علاقې لا نو التر مجاهدینو چې کوم فخانه قومندان دي ابو بکر رضی الله عنه چې کوم تشکیل کړي دي مصنع ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ هغه مرز وفات کې اختش نه جوړش اې دې نه جوړتنه نور هغه وفات کیږي شهید کیږي ملګرو لوي ویلي وېزما خو اراده دا و چې زه سعد بن ابي وقاص سره وګورم د جنگ څخه تجربه او حرکتونه ورته وخایم خو په خدا شو جما باندې مرز راغی کې دې چې تاسو نه رخصت تاسو به شو خبره وکي یو زما دا توصیه سعد بن ابي وقاص له وایا چې د جزيره العرب په اطراف کې مجاهدین جنگوا ګوري دشمن دې منځ نه داخل نشي د پاریس خلک دا ګور ډېر چلین خلک دي که مجاهدین چرته منځ ور داخل شي او کلابند معاصره کړه نو به د مدینه منورې نستا کومک راځي نه څومره مجاهدین چې د منځ کې شو دا ټول طلب شي موږ له دا تجربه معلومه شوې چې پاریسیانو ایرانیانو سره موږ جګړه کړې ده جزيره العرب چې راکم خط ته په دې اطرافو کې موږ جګړه کړې مجاهدین مرسته کړي به متعارض کړي به مرسته کړي به متعارض کړي به مرسته کړي تاسو سعد بن ابي وقاص لا زما دا یو پیغام او زما تجربه ورسوي وجه دا وجه جنگ کې هغه سره کامیاب دي چې هغه مخکې ال جنگونه کړي دي دویم وېزه چې کله شهید شو زما دا کزر سلمہ دا به د مجاهدینو قومندان په خپل نکاح باندې اخلي چې ارسو د مجاهدینو قومندانو د دوه جنې دا خبر وکړه یو خو مصنع ابن حارثه چې مجاهدینو قومندان دي هغه د دې مجاهد ډیر اکرام کو چې دی وخت کې دې مجاهدینو قیادت دې جبهه دې تربیت د پلاس کې دي نو زه بخامخه د خپل کزر هغه په نامه باندې کوم تر څو پوری دي قومندان اکرام او اعزاز ما رخانه وشي دوی مرته ویلي ودا په دې مناسبت باندې چې زما دا کز زما سره ډیره بجګړو کې جنگیدلې خزاله سلمہ ډیره وکیره خزاوه دا زما په حرکتونو په تکتیک باندې د دشمن په مقاومت زما چې کوم تدبیرات دغه سره جوړ کړی دي هغه مې چې کوم شکستونه ور کړی نو په دې باندې دا پوهه خزاوه ځکه شهید شم مرشم زما نو ورسته زما راکړه هغه مجاهدینو قومندان په نکاح سره داوالي تر څو پر زما دا ټول تدبیرات شلونه جګړې هغه ورنقل کی او مجاهدین الله کامیاب کی عمر رضی الله په دې کې وو نیم سره کسان ورکړو سعد بن ابي وقاص لا او به ابو عبيده بن جراح چې دا په مصر کې د مصر فاتحو هغه له خط ولېګو وې سوایب چې څومره ملګری ما دې يرموک غزاله درېګری دي هغه ټول دسته راولېګا وې شرطه وې سعد بن ابي وقاص تشکیل کړه د ایرانیانو فارسیانو سره زموږ جګړه ده لزر مجاهدین هغه راولېګل او هغه دسته او قطعه د خالد بن ولید وا لیکن ابو عبیده بن جراح ویل خالد بن ولید لا چې اشنا ته ما سره پاتې شي دلته حالات سنگین دي سده مجاهدین موږ د بل چا په قیادت کې الته ولېګو خالد بن ولید مطاع انسانو ورته ویل چې بالراس والعين یا سيدي بالکل سيدي وزکه تیار یم دویم عمر رضی الله عنه قعقاع ابن عمرو التميمي له خط ولېګو چې تاسو سره څومره کسان هغه ټول ته تشکیل کا قعقاع هغه مجاهد سيدنا وامامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ودا چې کله د مجاهدینو په کوم گروپ کې واقع شي رب العالمین هغه غلبه ورکړي او به د شویلې لصوت قعقاع اشد من الفا في ساحه الحرب وې د قعقاع आवाज په میدان د جنگ کې چې کله په دشمن باندې د تکبیر غاوږي دومره په سخته تمامېږي چې زر کسان مجاهدین بچا باندې ور تشکیل کې دومره اثر په دشمن باندې نه کوي لکه د یو چغره تکبیره قعقاع په سره ولېګو او دا خالد بن ولید نږدې ملګری سره روپې مو زر کسان تکړه مجاهدین یې سره ودان بسره علل او تقریبا دیرش سره مجاهدین سعد بن ابي وقاص دې په قیادت کې دار راځم شو الته دشمن حرکت راوکي اول خراتلونه دا رستم بادشاہ باندې دا روب راغلو جیرونیس باندې روب راغلو هرمزان باندې روب راغلو فیروز باندې روب راغلو بحمل جاسوی باندې روب راغلو چې خالد ابن ولید هغه ملګری راغلی او د جنگ قیادت چې هغه د سعد ابن ابي وقاص سره دی او دا ډیریو نامتو او تکړه قومندانو موږ دا جګړه نشو کولای لیکن بادشاہ د وخت د زجر ورته چې خامخا صوبه خلک را روان کړه د حمدان د علاقې نه وروته په زور صفات علاقې لراله هغه جن ورسره به نه چې فلاقې لراله
قادسیه ذکر لاره رسیدل نو سعد ابن ابي وقاص خپل تکړه مجاهدین د دشمن دراتک نمخ کې میدان لره رسولي وو ځکه قادسیه په دې شو علاقه کې واقع ده چې دشتره یو طرف باندې دریب دی د دشت طرف شه د مجاهدینو ځان انتخاب ترڅو برج دشمن دل ترازی دوی خپل مرشي په دې کې کله ټینګ کړي وي امقو چې رستم بادشاہ کله را روان شو راغی او اراده دا و چې موږ د دشت طرف باندې واړو ترڅو پر د سعد ابن وقاص مجاهدین هغه د جزيري په طرف بهر په طرف باندې وګرځيږي موږ دوله شکست او ماته ورکو تختیدې بشینا لیکن د سعد ابن وقاص هغه په وړو تکړه مجاهدین چې رسیدلي او مرشي ولې وي سخت مقاومت وکي دشمن په شامانه واړو د دشت طرف هغه د مجاهدینو په لاس باندې پاتش ارچی بهر او جزيره وا حالت دشمنان خپل وخت رستم باچه تخ لګولې ولوي ډیر جواهر لالونو دی په لګولې و سعد ابن ابي وقاص ویلي شمال یو څوک راولېګه تر څو زراغه سره مذاکرات وکم خبره نعمان ابن مقرن مرغلو نو په دې وخت کې عامر ابن ربعي رضی الله تعالی عنہ ورغه په دې کیفیت باندې شلنګي والي او په دې کیفیت باندې چې توري اغه ټوټيونه تاو کړی دي او ډایرک ورغه دوی چې دا څومره قانون نوار کړو په دې قانون باندې نه زیواله یو ریکم یو بارک ته جوړ کړو داغي چې ایسه راوښ کول د خپل اس هغه پړې دغه پورې وټړلو غرور ورته ښکارا کی رسول الله فرمایي ودقه غرور د دشمن په مقابل کې دا به جایز دی لکه کوم حرکت چې ابو دجانه په یو جګړه کې د دشمن په مقابل کې کړو چې کله کې نسته رستم بادشاہ ورته ویل څنګه راغلی درې خبرې یاد ساته لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد سقورته مو دی وشي شو دا خپل سترګې دغه پستر کې ورواچولې د زمري سترګې وي رستم اني زو لاس کې و من دا بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسو ایواز رب العالمین بندګۍ له وې دویم وې دا خلق د تنگ ژوند من وباسو پراخه ژوند له ستا په غلامۍ کې دا واقع دي وې دریم وې د باطل دین نه من وباسو حق دین د اسلام له من دوی په اسلام کې داخله ول غواړو وې دین ورسره پیغام لري وې درې خبر یاد ساته زمون مطالبه ستانه ده چې ته اسلام راوړه چې ارکله ته اسلام راوړو ته پويږي حکومت دی پويږي فوج دی پويږي موږ د چا د حکومت سره د چا د فوج سره د چا د سرزمین سره د چا د مادیاتو سره هیڅ کار نه لرو غواړو دا چې د الله پس مکه باندې موږ د الله قانون نافذ کړو وې کدا ونه منم وې کدا چرته ونه مني نو یاد ساته به موږ له جزیه راکړي ټیکس لکه اوس مجاهدین په دشمنانو لازمي چې په یوځای کې مسلمانانو خلافت راشي په نسوارو باندې جزیه لازمي کې څومره چغي قوته چې دا موږ سره ظلم دی دا موږ سره تیرې دی نه دا د اسلام حکم دی مجاهدون الله چې په کوم علاقه باندې اسلامي خلافت نافذ شو برابر خبر ده کدا یو ولایتي کدا دو ولایتي کدا درې کنیم ملکی نو په هغه ځکه باور خلک اسلام راوړي کني راوړي امیر المؤمنین لپاره دا چې دغه جزیه واجب وې کدا موږ ونه منو به ویات ساتي پس موږ جګړې ته تیار شي وزماره په الله باندې قسمي چې شهادت موږ له خپل ژوند ډېر به احترام معلومیږي موږ چې د الله په دې اسمه باندې ګرځو دا یو نعمت او چې شهیدان شو به بل نعمت دا خبره ورته وکړي نو په خپل اسمان در رسول شو او هغه توري راواخسن ایزا چې دغه نه ټوټه تا وکړي وي ټول فوجن ورته کړتر شکایت او پورته عامر ابن ربعي رضی الله تعالی عنہ د رستم بادشاہ دی دربار نه بار ووت د توحید ملنګ اور روان شو د سعد ابن ابي وقاص په طرف رستم به سعد ابن ابي وقاص خطر اولګو شماري بل کسرا ولېګا حذیفه ابن محسن را ولېګو هغه ورته وسنګ چل سره پار راغلي وې موږ ډیر غریب فقیران خلک رسول الله چې راغی موږ له اکرام راکې موږ خلک د الله د بندگانو د بندګینو وباسو د الله بندګۍ لا د تنگ ژوند نه وباسو پراخ ژوند لا د باطل دین نه موږ وباسو حق دین د اسلام لا یا اسلام راوړه یا جزیه ورکا یا مقابله له تیار شي دام لاړو دریم کسه مطالبه کی سیدنا و امامنا مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ داراغه د خپل اسم کونیا ابو عیسی د خندق په کال باندې د ایمان راوړي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم سره پیرادارمو صلح د حدیبیه کې ټول ځان پټ کړو صرف د دوستر کې بده کار کول نور ځان په سره کې پټ ساتو او عروه ابن مسعود الثقفي هغه د نجیب او د توري په غموټي باندې مول شرک د الله شه رسول الله د ګیرینا بنو مالک چې ادر لس کسانی وجلی و تکړه سړیو دا
او دومره چې شړې دی شاګرد فرمایي وې کدا چرته په یو کار کې را محاصره شو گیر شو او د کار و دروازې وي او په ار دروازه کې د دوی چورته کلک اردو او کلک خلک وي وې دا به وته لیکن دشمن په ځامنه پوي نه دومره چې علاقه سړې مو 50 کال د هجرت باندې دا به شي چې ویني وفات شوم دي دا په سراغه وېدا چې کله راغی بوټانو سره د قشانې د پدې قالینو باندې کې خودلې حتی کوشش دا کو چې زور سره ډایرکټ دې شړې سره به تخمانه کینم فوج منه کې ویروسته کینم دا تاسو سوای زه خو تاسو دعوت کړم او دغه خبره به نه هي عامر ابن ربيع مرته کړو زکه تورې دی اخستوي والله کمنه توراواله زه په خپل سر دل ترغلی نه تاسو دعوت کړم زما اصله زما کله شنګو باغس ما سره داس معنا اخلي دای چرته عقل نه مني چې زه صحابه دي کینم تاسو د امیر سره زما مذاکرات دی ولته کینم وېزه بری تخمانه کینم خو ورسته کې نو دور ته ویلې وستاسو بارکه ماډیر دوه کېرتا عقیده ساتل خو پاریس خلک ډېر قمقلي مونږ خو چې کله په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو دا غسر شریک په یو دریو فرش باندې کې نشتو د ابوبکر سره به شریک مونږ کې نشتو د عمر سره به شریک مونږ کې نشتو او د سعد بن ابي وقاص سره مونږ شریک کینو تاسو غلامي جون تاسو انتخاب کړي چې امیر بالته ناشتي او تاسو بلاند ناشوي د پارسیانو یو به استوي یو بل باندې صخره دمو کې وشي او تقرق سرونه په من کې موجود دي فرمان شي ایمان راوړې وي یا د غسید وجنا یا په دوی کې خیر نشتا اې دوی د الله سره تعلق نه لرو ایمان رانوړو نبی ما غدري خبره ورته وکړي موږ د بندگان د خلکو بندګین او باسو د الله بندګیلا د تنگ ژوند نه وباسو پراخه ژوند لا او د باطل دنیا نه وباسو حق دین لا او به رستم بادشاہ د سیمه توجه شو درېدو نيزه ور سره ورته چې یا رستم یې مال وګوره درې ورځې وخت موږ تاسو درکړې د وخت کم دی یې اسلام راوړه یا جزیه ورکا او یې کې نسمنګ مجاهدین له مقابله تیار شي زه ویلاړم نو په دې مقام کې رستم بادشاہ په دمانه ورته کې تعریض وی ویلې وګوره اے عربانو ډیر سپک خلک د عرب سپک او بیزتی چې څوک بیانې د اصل کې د بیمانه سړي بچي عرب دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم قومین دي عمر بن خطاب ویل تاسو دعا کوئ چې الله به دوی غیرت را پیدا کړي او به د صحابه غیرت هم دي وېډې سپک خلک وي مردار به مخړلې دا کارونه به کول نن څنګه زموږ د پارشانه مقابله تیارېږي تاسو مغیر رضی الله عنه په بیرته راوګرځو دوی چې آو موږ مردار خړلې شراب مشکل ناروا خطونه مکول په معمولی خبرو باندې موږ جګړې کولې خو چې کله محمد رسول الله په من کې راغی او قران الله موږ لړا نازل کې یاد ساتي نن د زمکه د سرزمین باندې زموږ غیرتی او عزتمن انسانان بالکل نشته موږ له عمر دا خبره کړې چې عزت موږ له الله را کړې په قران او سنت کله قران او سنت نه را بدیو قبول شي موږ چرته ځان له عزت وګڼلو یاد ساتي په اورس کې موږ به عزت شو تاسو الله نعمتونه درکړي مالداری درکړي دا فوج درکړي استعداد درکړي پوښتنه تاسو کې ایمان نشتا نن بس مجاهدین راځي تاسو دا ټول شی نه غنیمت کوي او تاسو به ذلیلان کیږئ داخلته متاثر شو خو بده کې باید ځوانانو شور شغب شروع کې چې موږ عربانو سره جګړه کوو وی چې سیده جګړه ده روان شو میدان لا د قادشي په دې ډګر کې یو قصر دی چې غیله ویل شي قصر قدیس سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د مجاهدین لوی قومندان عجیب امتحان کې الله واقع کی ارق النساء کې نساء تکلیف ورته الله پیدا کی چې د دې ورون نه ولې ترلان دي پوندې پوري دې ټول په جام شو او د سخت درد شروع کی چې جګیدل ته نش تام یو امتحان دی او پدې کې دانیم را وخت ورنونو کې نه په اسمانه ټینګې نشته شو او نه د دشمن په میدان کې دشي الته کې نشته شو شغې شو ولي کله په خوشو وشتو کې دومره تکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلي فدا کوي و امي ارمیا سعد ما مور پلاټانه قربان وشتل کوا حق زنانه چې وشتو دشمنو به وخاندل چې دلې ویل چې په کوم ځای باندې زنانه د مسلمانانو د وشتو په مکه ځای باندې هغه وشتو وی وجلو به حجاب کې نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل وېزمنګه کا شهید کې کا صوبې کې مردار کې چې په کوم ځای موږ لويشتي وا په مکه ځای مو دشمن وشتو چې کوم زمون پورې خندا کړي دماغه خندا مې وکړه انتقام په خندا کې رسول الله واقع سپرې نه خود دومره اوچت انسان لیکن دا کې نسيانو شدانی پیرا وخته نو پاس د قصر لوغت او قصر قدیس لا او د غیلوی اشدار وی پدې کې بالک واشو او پدې باندې پاس ورسم لسو په پروت باندې د مجاهدینو هغه تربیته کو دې تر باندې زه په دې تر باندې مسي د شر حرکت وګړو د حرکت وکي په اورس کې ضرور ورځ دا جګړه شوې ده د ورځونه ورځ وا
چې د اسلام دشمنانو اراده وکړي چې په قصر قدس باندې موږ برید او عملیات وکړو نو په دې ځای کې د سلمان مسروا چې کله سخت تعرض شروع کی نږدې و چې دا قصر باندې راوخیږي نو د خځې په یو غفلت کار کې او سادهګي وی ویلې وا مثنى وازما مثنى خاونده سعد بن ابي وقاص باندې تعریض وکي چې زما بل خاوند هغه میدان د جنگ کې لاندې جنگیدلو او ته په دې ځای کې پروتي وی چې سعد رضی الله پر مخ باندې په دې سپړ باندې والا شاله د خزو غرزوله ورته ته مانو ګوري ارکو نساء تقریبا لر معنا د چې د خپل ټوله پړچېدل د حرکت نشي کولای ورونو کې میدان را خطرې زنه په اسمانه ټینګې دي شم او نو د قشم په میدان کې نستل شم کینه یاد ساته زه هغه سړیو ما چې ما به دشمنان په میدان کې سملول زه بطل من ابطال لکه څنګه چې مغیره رضی الله من دهات العرب د اسلام دراتک نمخ کې دا د اغلوی بدمعشان نه یو بدمعشو سعد سم د قشان انسانو خو په خدای نو په دې مقام کې به سوال دی چې په مخ باندې وار خوشترت ناروا کړی دي څنګه سعد سم د خپل خزو ولا سنمار دوه وجه محدثینو ذکر کړی دي یو وجه دا چې دا د غصې په حالت کې او د غصې په حالت کې سړی به معذوري دویم کې دې چې دا وې د معلوم نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ علی صورته دې صورت دې حدیث مبارک علماء به ډېر لیکل کړي خاص کر ابن رجب حنبلی تقریبا مستقل کتاب به لیکل دي او دا خبره ذکر کړي علی صورته چې الله په خپل صورت باندې دا پیدا کړي معنا په مخ باندې وال ناروا کو دشمن دی ولې نه ودلته دا غسو یا دله دا حدیث رسیدلې راو پوین ور باندې سلو ورځې به جګړه وشوه هغه جګړه به ورس کېدله دا اړ ورځې به ځان لنوم کې خودو دا اول ورځې جګړې نوم کې خو حرب الارمان دویم ورځ له بینوم کې خودو حرب الاغوان دریم ورځ له بینوم کې خودو حرب الغماس څلورم ورځ له بینوم کې خودو حرب الحریره څنګه جګړه وشوه په کومه طریقه باندې وشوه قعقاع په کومه کاروایی کړی دا هغه به ان شاء الله به ربل چهارشنبه ورځ باندې تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین